درنو کتونکو نیکی هیلې ښه چارې ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. زموږ د نن موضوع د افضل شوق د سولې او مینې شاعر. په لومړي ځل د 1980 په لسیزو کې د یو پوسټر د لارې د ښاغلي افضل شوق د نامه سره بلد شوم. پر دې پوسټر چاپ آزاد نظم هغه وخت هم د پښتو او پښتنو د درپدرۍ او وروسته پاتوالي ترجماني کوله او نن ورځ هم د مریتوب او د غربت ګواهي ورکوي. نظم داسې و، هغه څوک ده، د چا لور ده، د چا وینه، د چا خور ده چې په سرو وشکو ژاړي، سرببره در په دره د ژوندون لارو کوڅو کې په مخ لڅه په زړو څیرې جامو کې سرګردانه پریشانه په وجود ستړې ستومانه له خپل ځانه بېخبره د بهرامه وخت په لاس کې لیونۍ سپېڅلې غوندې په ارمان کې د نکریزو پیغلتوب بایلي زړیږي، په فریاد غږیږي چې یې خلکو ړندو خلکو ما ته وګورئ، زه څوک یم، د چا لور او د چا خور یم، زما په سر پړونی نسته، زما لاسونه بې نکرځو، زما لاسونه بې بنګړیو، زما غوږونه بې والیو. اخر ولې داسې ولې د وخت زامنو ولې زه بې وسه بې اسرې نن، زه بې کوره بې پردې نن، د خپلوانو په لټون تل د سوالګرو په شان ګرځم، د سوالګري په شان ګرځم، زه سوالګره سترګې رڼې کوي خلکو د غفلت د تیارو خلکو، ما هم وپېژنئ خلکو، زه د دنګو غرونو لور یم، زه پښتو یم، پښتنه یم. افضل شوق په اساسي توګه د فکري او ټولنیز بدلون طرفداره روشنفکره د نړۍ د رټلو او بېوزلو انسانانو د هیلو او غوښتنو ترجمان شاعر و. زموږ یو شمېر لوړو مشرانو، لیکوالو او شاعرانو او دانشورو مشکل همدا دی چې څه مال د منصب او لوړو چوکیو خاوندان وي، نو پر ډیرو اساسو ملي ستونزو او حقیقتونو سترګې پټوي یا په اصطلاح خوله نه په پورې کوي چې څه وخت منصب، چوکۍ او دولتي مراعات د لاسه ورکړي، نو کام او د کام درپدرۍ ژبه او د ژبې وروسته پاتې والی بیا خوب ته نه پرېږدي. لکن د شوق ځانګړتیا هم دا ده چې د لوړو منصبونو او چوکیو لرلو او لیدلو برسیره د اجتماعي پښتون قومیت تصور او نظر یې هیڅ منصب او چوکۍ ورشنډ نه کړلو، نه یې ورځنې د کام درپدرۍ غربت او وروسته پاتوالی هیر کړو، او نه یې رښتینی انقلابي فکر د نایلۍ نمونه وګرځېده، بلکې د انقلاب توده ناره د جرأت او بغاوت سره ټپه سوه. د شوق یو نظم ستا پر لوري د روان یم د مثال په توګه راوړلی سو. زه هم ستا غوندې انسان یم، ژمی دوبی سپرلی منی په وجود محسوسومه، اوبه څښمه، ډوډۍ خورمه او ساګانې لوبومه. خو که فرق سته ما او تا کې، نو همدومره
فقط دومره چې ته اوسې په خپل ځان کې د شیشې غوندې مکان کې او ما ستا د غم دروند پیټی په وژو باندې اخیستی ستا په لوري در روان یم. شوکه په خلاص ذهن او روڼ نظر ولوستل شي نو لوستونکو ته د جرأت او مقاومت توان ورپه برخه کوي. که ادبي شوخي ونه پامول شي نو به ووایم شوق یو فکري له شعوره برخمن اوسمهاله جدید پښتون شاعر دی. په آزادو نظمونو کې بیخي د خپلو عناصرو څخه ځان ته بېله لار او بېل انداز غوره کړو. شوق سیلاني شوق په سلو څېرو کې د یوې څېرې په لټون د جنون شوق په شا راکتلو ته وخت کله درلود. مخ په وړاندې خوځېدو ته لیوال شوق چې په هره څېره کې هماغه څېره لټوي او دارنګ د یوې اشنا څېرې لپاره د سلو اشنایي قبلوي. همدا لټونې تلوسې تاندې او حوصلې ځوانې ساتي او لوستونکو ته دا ور یادوي چې ژوندون په عملي توګه د مبارزې او انقلابي خوځښت او سپېڅلې ارادې نوم دی. دا ځکه د دې منوسي ډیورنډ کرښې په شتون کې هم نایلی نه دی. مزل به کله سر ته رسي نظم کې داسې وایي: لارې غواړو و یو بل ته څه مزل دی چې وژدېږي واټنونه نه کمیږي که څه هم دواړو زړونو مینې دي خالي ساتلي له ډېره عمره یو بل ته. شوق د دې منوسي کرښې شتون د پښتون سپکاوی او د قامي جبر ناروا نقشه او د پښتون د ملي بقا او تاریخ په لمن تور بدنما داغ پاموي. امې د دې منوسي کرښې په دواړو غاړو د روڼهندو پوهانو لیکوالو شاعرانو قبایلي مشرانو ګډې اتحادیې او مبارزې تلیوالو. شوق د خپل قام د غربت مریتوب او د سیاسي جبر سره بلد شاعر او لیکوال وو. د قام د رښتینو ملي او سیاسي مبارزینو لړلیکې د سترګو په وړاندې وو چې د استبداد او استعمار په مقابل کې په وینو پښتني خاوره سیراب کړه او په پښتني افتخار د خپلواکۍ لپاره سرونه تردار صدقه کړو او ځواني د زندان په تورو کوټو او زولنو کې د لارې مشالونه سول. همدا خپلواکي ده چې پر مستمره خاورې پښتون د زورور دشمن او استعمار په مقابل کې د 80 کلونو لاسته راوړلو ځان سیالولو لپاره په نامساعدو حالاتو کې مبارزه توده ساتي او په بدل پنجابي پښتون غواړي پښتون غدار او مجرم د ریاست دشمن نوموي. شوقم د دې موضوع ته په اشاره په مجرم نظم کې داسې وایي: زه چې ګورم هر لوري راچاپیر دي دیوالونه دریابونه اسک غرونه او یا غم او وسوسې دي چې زما په شاوخوا کې اتڼونه کوي غورځي دایرو غوندې راپرځي خو برسیره لا د دې هم په کسر د خپلواکۍ زه نیول سوی یم مجرم یم. د شوق ناکراره او سیلاني عشق
لټون د تبدې شګې د سیرا له سیرابونو اعلام اخلي. دا ځکه ځینې وختونه یې د عشق په کاروبار کې لیوالتا په برخه سي کسن خبره په بل لوري واړوي لکه او په مایه دایره راتنګوله نظم کې وایي او په ما په سلو لارو وش د سلو یاره که ناڅاپه زه ام ستا د خیال په سمه ستا د زړه په سلطنت باندې برید وکړم او جذبې دې کړمه ځان ته را تسلیمې وایه شوکه چې دا زما به کوم مقام ما به ته ورستنی وګڼې دا پوښتنه یې له ما چې په پون وکړه زه په ځای د جواب چپ ځکه سوم پاته چې خبره خو د زړه وه او دا زړه مې اروا وږي او هغه تږې سارا چې ډک اسمان که راسوری سي له بالا هم د سراب به یې سړه نسي پرې تنده خو عجبه ده چې پرته له دې د هیلو د کاروان پښتنه میره له هغسې غږېدله خندېدله او په ما یې دایره راتنګوله. ژوند چې د خوځښت توان او د ناخوالو ارتعاش دی. څوک یادول، څوک په زړه کې ساتل، د تصوراتو له رنګونو یې تصویرونه په دې هیله جوړول ګویا چې زه به هم وریادېږم. څه چې وي خو وجود دی سلامت او روغ رمټ وي او دې د ژوند او یوازیتوب اذیت ته د چا د محبت نوم ورکول ځان او د ځان لوستونکي په دوکه کې ساتلو لره ښه وسیله ده. شوق، اعزاز، نظم د دې رویې څرګنده ام اغیزمنده ترجماني کوي. نظم څه دا ډول دی چې ته یې ځواب هم راکوي او که یا زه به دغه رنګه لیکمه درته په تا خبر نه یم چې څه سنجوي و ما ته دا اعزاز لا ډیر دی یاره چې زما لخوا د رسېدلی هر لیک که څه هم ستا په زړه اثر نه کوي خو تا ته زما نامه اتمن یادوي. زموږ شکمن ذهنونه زموږ د متضادو رویو استازیتوب کوي او په موږ کې د زیات احترام او درناوي وړ هغه څوک دی چې د ټولنیزو ناخوالو او ناوړو یې لمنې ډکې وي. شوق د خپل وروسته پاته چاپیریال د خپلاسي روایاتو او تعصباتو سره همیش لاس او ګریوان پاته سوی امې تل د دې ناخوالو ناوړو او خپلاسي بندیزونو په خلاف په مبارزه لاس پورې کړی دی. په همدې شالید کې انسان، شهیدان او غازیان نظم یې وګورئ. نظم کې وایي که زه خبر وای پخوا یا یې وم پوښتلی نو ما به ځان لره ابسه د انسان څه له غوښتله له خدای چې ټولې مینې د ژوند خپله د انسان د لاسه لکه نلاندې ایدرې د پښتون چې په هر یو ګور کې شخ سوی ام سړی دی، شخ کړی ام سړی دی، شخ کړي ام سړي دي، بیا لا برسیره د دې ټولو ظلمو د سړیتوب دعوې هم، د شهادت رتبې هم، د غازیتوب تمغې هم. د څلورو لسیزو توپانونو
او بدمرغیو کې پښتنو په بدمرغیو کې پښتو مې شیرازه کړه خو پښتون یې د مرګ او د ژوند د تختې تمرین وګرځولو نه مې کور نه مې د نیکونو ګور سلامت پاتې سو د ړندو ګډانو یو بهیر دی د کونډو یتیمانو سوي کرژي او ساندې چې د ړندې جګړې تودې کارېدلې مرمۍ د چوپتیا په سیند لاو کوي او هر کلی د درې انځور وړاندې کوي دا مې په کام عجبه ټوکه روا ګرځول کیږي وژونکي یې مسیحا او مسیحا یې د مرګ سوداګر نومول کیږي په همدغه شالید کې لکه لیوان چې په رمه ګډ سي د شوق نظم د سولې په لاره کې یو مهم خنډ را په ګوته کوي نظم څه په دا ډول دی عجبه دا نه چې انسان ستورو سپوږمۍ ته خیږي عجبه دا ده چې د پت ښېګړې تورې وفا څښتنو هم ګورئ په ضد د رڼا ویشتمې انساني پیړۍ ته په سرو لاسونو او په سرو داړو داسې په نره او ویاړمنو سترګو په جادي نارو ورودانګلو لکه لیوان چې په رمه ورګډ سي څومره منافقتونه بدګمانۍ او خودغرضیو ته مخامخ خلک یو د مادیت په لور د مهنیت ریښې ریبو د انساني کوپړیو پر جنا د ځان د تسکین وبام ته ورخیږو دا ډول په ټولنه کې د احترام او شرافت په لباس نغښتې را څرګندېږو اصل کې موږ چې څنګه ښکارو هغه نه یو ځکه په شکمنو سترګو ګورو ولې چې موږ هغه یو چې دا نه ښکارو او د زارو ډکې کڅوړې په تالو پورې مښتې ګرځوو او په خوله کې دوې غبرګې ژبې ساتو په هر چا پورې شکمن څه چې اوس په خپلو ځانو شکمن پاته یو او د شوق په څیر خبره سپینه کولی نسو شوق یو خودداره په ژبه کام او وطن مین سپېڅلی پښتون د ادب د ډګر یو معتبره مستند او منل سوی شاعر لیکوال سفرنامه‌نګار او ناول لیکوال دی د شوق په اثارو او نظریاتو خبرې کېدلی شي ولی کار او معیار یې څوک له پامه ایستلی نشي لیکوال او شاعران لکه د نورو انسانانو په څیر جذبات خواهشات او محسوسات لري ستونزې او د ژوند ځانګړي نظریات لري دا ځینې خو بیخي لیکوال او شاعران فلسفیان خلایي مخلوق ګڼي غربت د هرې ژبې د لیکوال او شاعر اساسي ستونزه ده لکن خودداریت او دانشمندانه ویاړ یې افتخار دی معنویت ته پر مادیت ترجیح ورکول د وجدان پریکړه ده همدا د وجدان غږ د شوق ګیله لکن له چا نظم کې ګورو زه به ګیله دلته له چا کومه زما چاپېره هغه خلک اوسي چې زما یې څومره زړه خپلوۍ ته غواړي هغوی هم دومره له ما لیرې ځغلي ځکه چې ورته د زړه په رباب نغمې د مینې غږوم لګیا یم او دوی پیسو ته په هر ډول ګډیږي درنو لیدونکو دا د افضل شوق د آزاد نظمونو د نظریاتو پر اړه باندې یو لنډ تحلیل
چې د تاسو ته مې وړاندې کړي. تر بلې ویډیو پورې مې پر خدای سپارو. په مخه مې ښه.